अस्सलाम वालेकुम। احمد افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته په خیر راغلی. دوستانو په نننۍ ویډیو کې د ابوظبي او دبي لارو په اړه معلومات درکوم چې دا لارې به کله خلاصيږي او یا په دې کې نور وخت هم اضافه کوي وخت اضافه کړی وي نو څوک کوي چې د دې ریاست څخه بهر لاړ شي. نو د غواړو معلوماتو لپاره تاسو د ویډیو ما سره تر پای پورې وګورئ. کچېر هم تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او کچېر احمد افیشل فیسبوک باندې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ. او که کوم څوک دا ویډیو په فیسبوک کې ګورئ نو د پاس فالو بټن چې درکړی دی د باندې کلیک وکړئ ترڅو په راتلونکي کې د قسم معلوماتي ویډیوګانو څخه په وخت خبر شئ. نن د ابوظبي ایمرجنسي کرایسس اینڈ ډیزاستر کمیټې اعلان وکړ چې هغه بندیز کم چې څو اونۍ مخکې لګېدلی دی کم چې په ابوظبي آلین او الظفر څخه بهر نشوي تللی او نه کوم چاته اجازه وه چې د ایریا ته داخل ته راشي. نو د دې لپاره نن یو ځل بیا اعلان وکړ چې اوس د ابوظبي اوسیدونکي کولی شي چې د یو امارات څخه بل امارات ته لاړ شي کم چې په 2020 کال شپږمې میاشتې د 20 تاریخ سهار 6 بجو څخه شروع کیږي او اوس د ابوظبي اوسیدونکي او یا وطنیان کولی شي چې ابوظبي څخه آلین ته لاړ شي یا آلین څخه ابوظبي ته لاړ شي او ورسره الظفر ته لاړ شي. نو دوی باندې دغه بندیز لري شو خو هغه خلک چې د ابوظبي آلین یا الظفر څخه بهر ځي که هغه دبي شارجه فجیره او یا نور امارات ته ځي نو دوی د ابوظبي آلین او الظفر څخه تلی شي. که چیرې هم دوی واپس آلین ابوظبي الظفر ته راځي نو دوی به ضرور فرمټ اخلي بغیر د فرمټ نه دوی ته اجازه نه ورکوي کیږي. نو دلته دا خبره یو ځل بیا درته تکراروم هغه خلک چې غواړي د ابوظبي څخه آلین ته لاړ شي یا د آلین څخه ابوظبي ته لاړ شي نو دوی اوس کولی شي چې د سهار 6 بجو څخه واخله تر ماسخوتن 10 بجو پورې د سیمو ته بغیر د فرمټ څخه لاړ شي. دوی باندې کوم بندیز نشته او که کوم څوک غواړي چې نور امارات ته لاړ شي د مثال په ډول دوی غواړي چې دبي ته لاړ شي یا شارجې ته لاړ شي او یا کوم بل امارات ته تلل غواړي نو دوی بغیر د فرمټ اخیستلو څخه د سیمو ته تلی شي. خو که چیرې کوم څوک غواړي چې واپس ابوظبي آلین یا الظفر ته راشي نو دوی به خامخا آنلاین فرمټ اخلي. دا بندیز به د راتلونکي یو اونۍ لپاره نور هم دوام ولري. او که کوم څوک غواړي چې خپل کاریګر د یو ځای څخه بل ځای ته بوزي یا د آلین څخه ابوظبي ته بوزي یا د ابوظبي څخه دبي ته بوزي نو په هغو باندې اوس هم بندیز دی. دوی اوس هم نشي کولی چې خپل کاریګر د یو ځای څخه بل ځای ته بوزي. نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. که چیرې احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وئ نو دا ضرور در سره سبسکرایب کړئ او که کوم څوک د ویډیو په فیسبوک باندې ګورئ ناکامه فالو بټن چې پاس درته ښکاري هغه هم در سره کلیک کړئ ترڅو راتلونکي کې د قسم ویډیوګانو څخه تاسو په وخت خبر شئ. او بله دا چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکوئ ترڅو دوی ته هم معلومات وشي که هغه د وټساپ له لارې یا فیسبوک یا مسنجر له لارې. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.